الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دا ان د تاکید پر راځي. الله تعالی وی ان الله یقینا الله چې د یأمر بالعدل والإحسان، الله تعالی حکم کوي په عدل او په احسان سره، انصاف کول او احسان کول دی الله بندگانو سره. و ایتاء ذی القربى او په ورکولو د خپلوانو، الله تعالی وی ورکه خپلوانو ته مال ورکه، ضرورت دی، محتاج دی، سور سره نشته. و ینهى عن الفحشاء والمنکر، او رب العالمین تاسو منع کوي د بهاینا او منکر د بدو کارونو نه منع کوي، والبغي او د ظلم نه. یعظکم لعلکم تذکرون، د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. او داسې د سورة حج آیات ده، الله تعالی وی وفعلوا الخير لعلکم تفلحون، د خیر کارونه وکړئ، الله تعالی وی د دې لپاره چې کامیاب شي. نو الله په دې باندې ډېر خوشحالیږي چې بل مسلمان بل مؤمن ته خیر ورسي، د هغه تکلیف لري کې هغه محتاج دی، کمزور دی، نو په دې باندې الله ډېر خوشحالیږي. داسې حدیث د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. پیغمبر علیہ السلام وی مسلمان د مسلمان ورور دی، یا به ظلم ور سره نه کوي او بل به امداد کوي. مسلمان به د مسلمان سره نه کوي، ظلم به ور سره نه کوي، تکلیف به ورته نه رسي، او بل چې هغه باندې کله سخت حالت راشي، تکلیف پرې شي، نو ته به څه کې امداد به کې، کومک به ورسره کې. دا د مسلمان صفت دی. نن سبا د افسوس خبره ده چې خبره په عکس باندې روان، زمونږ د ژبې نه زمونږ د لاسونو نه بل ته ضرر رسیږي، لیکن بل ته خیر رسول دا ډېر مشکل کار دی. دا چې خپل ضرر د بل نه دفع کو، په دې باندې کېدای شي الله مونږ نه رضا شي. دا بل ته خیر رسول دا خو معمولی خبره نه ده. نن سبا وګوره زمونږ د سترګو نه خلکو ته تکلیف رسیږي، د لاسونو نه رسیږي، د ژبې نه رسیږي، ټول تکالیف دي، بل ته ضرر رسول، دې باندې الله ډېر خفه کېږي. او الله په دې خوشحالیږي چې بل ته څه ورسي، خیر ورسي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان سره ورور دی. ځکه چې بابام سره یو دی، آدم علیه السلام، دا څومره مسلمانان، دا څومره انسانان چې په دنیا کې د ټولو بابا څوک دی؟ آدم علیه السلام. نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی، لکه څنګه چې ستا خپل ورور دی داسې مسلمان د مرور دی. لا یظلمه، پیغمبر علیه السلام وایي ظلم به ورسره نه کوي، ولا یسلمه، او کومک به کوي. یسلمه دې ته وایي چې مثلا هغه باندې سخت راشي او ته پرېږدي، په داسې حالت کې به نه پرېږدي. ومن کان فی حاجة اخیه کان الله فی حاجته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی من کان فی حاجت اخیه، څوک چې د یو د خپل ورور د حاجت د پاره منډې وهي، مصروفي، معنا بل په سخت حالت کې دی، تکلیف دی ور باندې، سخت د مریض دی، تا ورسره کومک وکړه، نو الله تعالی به ستا ضرورتونه څه کړي؟ الله تعالی به ستا مشکلات حل کړي. من کان فی حاجت اخیه، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی څوک چې وي د خپل د ورور په حاجت کې، یعنی مصروفي، کان الله فی حاجته، نو الله به د هغه ضرورتونه څه کړي؟ رفع به کړي. ومن فرج عن مسلم کربة، او چا چې د مسلمان نه یو تکلیف لري که فرج الله عنه بها، نو الله تعالی به لري کړي د هغه نه بها په دې سبب باندې، کربة من کرب یوم القیامة، یو تکلیف به د قیامت د ورځې ته نه لري کړي. بل مسلمان نه تکلیف لري که مثلا هغه قرضدار دی، هغه قرض دی ادا کړي، یا مثلا کور کې خوراک سکاک سنشته دی، ماشومان وږي دي، یو څه کومک دی ورسره وکړه، یا د دې نه علاوه د نور کومکونه ورسره وکړه، نو د قیامت په ورځ به الله تعالی ته نه څه لري کړي؟ تکلیف بدل نه لري. الله تعالی دغه صفاتونه مونږ کې پیدا کړي، دا د مؤمنانو صفات دي. او بل پیغمبر علیه السلام وایي من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، چا چې یو مسلمان باندې پرده واچول، نو قیامت پر ورځ به الله تعالی په دې باندې څه واچي؟ پرده به واچي. بل مسلمان دی ولې د په یو ګناه باندې، په یو غلط کار باندې دی ولې د پرده واچو دی الله د رضا لپاره، نو د قیامت پر ورځ به الله تعالی په تا باندې څه واچي؟ پرده به واچي.
دا روایت چې دی